الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ہلاکت دے دا تطفیف کون کو دپار متوفف توفف یطفف تطفیف باب تفعیل دے او مضاعف متوفف صيغه د اسم فاعل دا باب تفعیل او د دې مجرد طف یطف طوفا په دقه معنا مستعمل دی توفف یطفف تطفیف تفعیل وزن دا په طول کې نقص ته ویل کیږي طول کې نقصان ته ویل کیږي خلق په طول کې نقصان کوي اوسم کوي په خوایم کو او په خوا په یو جرم باندې الله ټول قوم هلاک او سره ټول جرمونه موجود چې په کومو جرمونو باندې قومونه هلاک شي یو قوم په دې هلاک شوی دی تطفیف او یو قوم په لواتت هلاک شي مکمل سو په باندې او هغه تقریبا خبري سودونه منکشته هیڅونه منکشته ټول کې نقصان منکشته غز کې په ډیوټي کې نقصان کې دان په ټول کې او غز کې نقصان دی تطفیف هغه خبره چې تاسو ذمہ داری حواله شي او هغه ته په صحیح طریقې نه کې نو دا هم نقصان دی کله دې حواله کار نه کې خلکو رشوت کوي نو د رشوت غسل دی یو نه کار نه کول دی بل تاسو دې چې دا کار وکړي او شي په مطلب باندې زه دې اکثر د خپل مرګو ته وایم چې د خریز امنو تاسو دا فرق صحیح وایي بچو داخلي صحیح چې پیریډ نه کړی نو حرام هو ډوډۍ په حرام ده اسیم راغلي محنت کوي او شی مطلب باندې تطفیف هر د ذمہ داری پکاري اگر چې د لفظ وضع په تو کې د نقصان د پاره ده خو هر ذمہ داری معرف القرآن لیکي چې کومه ذمہ داری ته حواله ده او هغه صحیح کې دې ته تطفیف ویسا دې کې برتول راځي आवाज قصاب په نه راځي چې د کیلو په ځای د 800 ګرام مخدر خبره پوه شي هغه قصاب په نه راځي او आवाज پلانې وډینګې په کې نه نوټل په کې راځي غاز حالت راځي کوي چې دا ذمہ داری ده نو په ذمہ داری په ځای بل سره ودرې ذمہ داری ته قبول کړي نوکری مستقله نوکری مطلب پوه شي او کنه الذين اذا اكتالوا على الناس الذين اذا اكتالوا كا يكيلوا كيلا اجفي يعيدي دباع يبيع شانتي كائل تراغله او اكتال اكتال باب افتعال اكتلا یہ متحرک ما قبل مفتوح بدش فعلیب باندې فشان د اختیار باندې اوس دیوی اغا ایر شو دا اکتالا افتعالا یہ متحرک ما قبل مفتوح فعلیب بدل شد نو اکتالو ماذا اکتالا اکتالو یہ پکی فعلیب بدل وخا علی الناس کلچ دوی طول کئی خلق ہوتا دا خلقنا اے من الناسی توفون نو پورے دا خلقنا سیز اخلی دا خلقنا غنم جوار اخلی نو پورے اخلی پورا یستوفون استوفا استوفی استفعان باب استفعال دے دا وفا یفین مقول دے وفا یفی وفاءن لفیفی مفروغی فزید فی کلمی وور آگلے زیدلان کلمی یار آگلے وفا یفی وفاءن دوادی پورا قولو تا وفا ویلے کی دوادی پورا قولو تا وفا ایفا عہد وفا عہد دوادی پورا قولو وعد وفا خلق کوئی لانے سرے وفا دے وعدہ پورا قولو دے نقل دے باب استفعال تا نو استوفایا اعلال کے نکوا
یا ځان لکه ورسو په خپله پوښي چې صیغه وویلی شي اصل نو اعلال پکې اصل استوفیا یستوفیو استوفیا کی متحرک ما قبل مفتوح فالب بدل شد استوفا بیا یستوفیو کی ددیین زمدر شو یستوفی دیر میو پشان یستوفیو یستوفیان یستوفیون دا سے کیسے دے پاسل کی دا یستوفون پاسل کی یستوفیون قال آگا قیدہ کرالا کہ یہ حرف علت مضمون دے مابر کے مقصور دے او دے حرف علت نشتو اور آگلے اس دیوگی کن یستوفیون مگر یہ حرکت بما قبل کے تنقل کی او دائی او وو ساکن جمشی بحضب کے تستوفو پورا طلب دا پورا والی کئی یعنی زان تا پورا کئی ویدا کالو ارکل چی دے پیمانہ کئی او وزن کئی دوی خلقو تا یکسرون نبی چی دوی تیور کئی کالا یکیلو کئی وزن یزنو وزنن وزن یزنو وزن دا چراغل وازن وزن دا جمعی تی غیر فعلو کو وزن بانی مثالی واویدی نبی خلقو تا یکسرون اخسر یخسرو بار فعال دے خسر یخسرو خسران داتی مصدر کرے فعلان فوزن خاسر اس میں فعال تے نرا دے رہے او بعد فعال دے اخسر یخسر اخسار یخسرون دا جمعی سی غدا مذکر غائب کوئی شوی مذکر غائب دکاندارو نو کور پخوا کی جفت دکان کور پخوا کی جفت دکان دو قسم دڑی ساتھ لے دیو سبحان اللہ باللہ الحمدللہ نزوار دڑی کور بپرتے سوک براد سودا دے استلا سودا دبا آواز کو زویتا علیک اپلانی دڑی راوڑا ناغبو تو اکم دڑی سبحان اللہ تو دڑی نکلن خیال کی منا آغا دڑی راوڑا بل تک تکول کوما خدتی وانا کوئی امین جو لسونا خیر صحیح کلا بیجا آواز کلا که دڑی راوڑا کم دڑ الحمدللہ تو دڑی نکلن ناغبا الحمدللہ لا دوکی ناشنا خلق ناشنا نا دوکی خدا جمعن کا دوکو نوسا حیلے مکوئی ناکار حیلے قیمان ذکر کلا دا جائز حیلے دیتا کسی نروف نرشی چی دعم نوی بکار لیکن چی بیا سرے خوان والی بیا دا مجی خوان والی شنو بیا دا ناجائز دفار ناجائز دفار دا مولیان طول دا حیلے اسقاط کئی نوزی منکر نما خود سے قائل نہیں سبالت نظرداری مرشی دے و یتیم دے خبر مرشو دیکھ نظرداری مرشو و فقیر شو کنا دیکھ دے مرشو انتقال کو دس مکیر مال قبل لے خود دقا لوستقل ملیان فقیر شو و تاسو سر احسانو کا تاسو سر احسانو سر وکی خبر پوشی دانو بکار بہر حال دا وزنوهم یقصرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون الا يظن داخل الجمان انهم هديبا پورتکی مانا پورتکی ظن يظن نسوارا باندې بات ہے ظنن گمان تولیکی ظنیم تراغے گمان تولی انهم مبعوثون ظن فمانا یقین مبعوث صيغه اسم مفعول بعث يبعثون بعث يبعثون بعث بعثة لمصدر راغے او بعث نمتلے بعثت کے دین مصدر راشی دا نبوت میں لاغے درتے ویلے کی او بعثن کتی مصدر راشی دا مرد نفس جوندی کی درتے ویلے کی والبعث بعد الموت ذرہ دی کی درتے راشی خبر کوئی شکنا ندا باعث اسم فاعل دے او موت دا اسم مفعول سے نراغے پور تکیدون کی ادن تمورات کے دا قبر میں پور تکیدون کی لیوم عظیم باغلو یا رسول يوم يقوم الناس رب العالمين خلق بطول الله تودري قام يقوم أجوفي واجدي بعلال فكشويره قام قوامو بقوالة شانت وهو متحرك ما قبل مستوح تعليق بدلش يقومو دواو حركات بقاف تنقل كما كيباني حرف علت متحرك ما قبل حرف صحيح ساكن يقومان لرب العالمين رب تير شوي عالمين تير كلا
ان کتاب الفجار لفی سجین. عمل نامه کتاب مراد کنا عمل نامه کتاب حال وزن دے کمانا دا مکتوب بانی دا کتبتبون ماخوذ دے کتابتن کفتر راغلے دے او کاتب او کاتب لون کے کتاب دا کمانا دا مکتوب بانی مکتوب پخبر مستعمل دے خضاف کتاب دے باجوی دا کتابم دا مصدر سیغایا خو کتاب کمانا دا مکتوب فیوی بانی دے خبر پوش آقا شیکی صدقی لکلے شیخان فجار دا فاجر جمع دے فجر يفجر فجورا اجر مخكتير لفي سجين سجي فعيل وزن ده نسير مناقوز ده سجن قید خانی دے لیکی سجن قید خانی تا سجين فعيل ده مبالغی في غلطة وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم رقم يرقومو رقم دي كل لیکی رقم سے ہے راقم اسرائیل تلاغلے بعض خلق راقم الحروف دے خط لکول کے دے حروف لکول کے راقم پا معنی رقم لکلو باندی خواہ خلق ہوئی خلق دا پاتا دیتا نوشتک پاتا دیماتا رقم خبر پوش رقم نمبر تنگے لے کی رقم سے لے کی نمبر تنگے لے کی گی تو دوادری دیتا رقم لے کی گی پوش دا روپے خلق شماری رقم ہوئی مرقوم مفعول وزن ديراك. ويل يومئذ للمكذبين. مكذب اسم فاعل ترى دباب تفعيل جمع كذا يكذب مبارك في الشيء الذين يكذبون بيوم الدين وما كذبوا به الا كل معتد اثيم. تكذيب نكي مدنهار ظالم گناهگار متجاوز معتد معتدين ده او دا معتدين فاصل کی معتدون دا عدايا يهدون نارون دے ناقصی واویدی نسوارا بانی بات ہے عدايا عدو عدوان ظلم پمانا بانی ظلم عدون عادو ذات نصبی او دا باب ایک اعتا داوا یعتا دیو باب لے باب ایک اعتا داوا یعتا دیو دلتا کی داوا پسلو رم مقام کرا دے پرادا دلشے اعتا دایا یعتا دیو یہ دوجہ فتحی دما قریب بدل جاتا یعتدی ضرب یہ سکین وات نرشا معتدون اصل دارے جادا معتدون وورا غیر پاور کے پس کسرینا کداوے ہمتا کداوے سلورم مقام جلال بما قبل حرکتی مخالف دے وہ پہ بدل کا معتدون شو یا پہ کہ قاضی قیدہ کا یہ زمبان یہ بات سقیلہ تندر کا التقاء یہ تنوین یہ بحق معتدل تجاوز کو ان کے ظلم کو ان کے اثیم بعد اما یحسنون سمعہ بانی بات کی استے اثمن گناہ تولے کی اثمن خیال کرانا او اثیم فعیل کو وزن گناہگار مجرم افتلے کی اثمن کے فرق دے گورے اسم گناہ او اسم نون اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين تلا يتلو با اقسی واویدی باب تنصورت یادتے تلاوتن جنا مصدر راگلے تلاوتن تلا يتلو تلاوتن تعلیون اسم فاعل جنا راگلے تعلیون دے جاد وہی بدل شیء قاضیون قاعدہ پر تعلیم وقول دق باب دے قرائت لو تلوان مدر رہے تلوان تو 50 رسل دے لیکی 50 رسل تلو دے لیکی پوری مطلب بانی تعلیم کیا رہے دا مجهول سی غشوا یوتا تطلع دا تطلع تطوده اصل تطلعوده ووراغ سلورم مقام كده ما قبل حركات مخارجه فيي بدل كانوا تطلعوش جاي متحرك ما قبل مكتوب عليه بدل تطش لقوا آياتنا الاستيكي قال اساطير الاولين ويشدا كيسي ده بخوانو دي اساطير ده اسطور جمل سو کوئی ده اسطور جمل سوک سوئی ده اسطور سو کوئی ما دا جمع من غیر الاحسة لکه څنګه چې اوس په شافعیه خبره وکړه چې احادیث دا د حدیث جمع ده
اباطیل دباطیل جمع من معلومات دوی دی خلاف القياس کوي خلاف قياس دوی من غیر الواحد من غیر واحد مطلب دا چې واحد تقاضا نه کوي یو جمع ده من غیر الواحد هغه جدا ده هغه دا چې مفرد یو دی داغي حروف او ماده بدل دي جمع بدل لکه امرات النساء امرات جدا ته نساء جدا ته خیال کې مالا هغه من غیر الواحد جدا ده او خلاف القياس چې لفظ د مفرد تقاضا د کمی جمع نه کوي چې دا نه جمع جوړه کوي هغه وزن باندې هغه وزن جمع نه کوي د نور لکه دلته کې دا اساطیر د سطر جمع ده سطر کرخه ته ویل کېږي کرخه ته لفظي معنی ته ویل کېږي کرخه ته ویل کېږي لیکل شوی څه ته ویل کېږي نو عربو رسوي دا ده چې دا په لیکل شوی څه په خواني کسی دا بیا مشهور شاکتر او اساطیر دا تکسو فرضی او کې لکه زمونږ په اصطلاحاتو کې یو لفظ وضع د یو لپاره استعمالي دی بل وضع لپاره استعمالي په بل څه په مطلب کوئی شي کله نشي چې جز راواخلي د کل لپاره اوس کوم واقعیات لکه رښتیا ورکړه دروغ ده ما په سطور کې لیکل شوی کنه په سطور کې نو ساتره راځي چې وغیرہ د څه لپاره د تسمیه تل د اسم الجزء لکه چې او څه چې په چې او سلول جزء چې څه دي سلول جزء او پتی چې هغه ته ویل کی یو پیږي یو فاضل چې یو سلول جزء دا څه راوړه تسمیه الكل باسم الجزء چې د ټول مرتب او د مشروط چې کوم دي حالان کې هغه پته ته ویل کی مطلب وشو دقه شي اساطیر دا د سطر جمع ده فرضی ته وي ما سطر خو کرخه ته وي دا تسمیه کول خبره کوي شو اساطیر ولین د اخوانو خلکو اول دا اولي دا په حالت جری کې دا اساطیر مضاعف